مور او پلاری جدا کړي او ماښام روژه ماتوي. دا نوڼی چې ته خورې په دې کې د بوډا پلار نفقه خېټې ته روانه ده. د پلار نفقه په چا واجب ده چې کمزوری شي؟ په بچي واجب ده که نه؟ او بچي جدا کړی دی نو ته چې د حلاله نوڼی خورې په دې کې د پلار برخه روانه او په تا د یو سړي قرض دی ته هغه نه ورکې او ماښام ته روژه ماتوي. په دې کې د قرضدار چې په تا قرض دی د هغه حق پکې دی که نه؟ د هغه ماښام په اوبو روژه ماته کا خو دا پیسې راواله او چې په تا د چا قرض دی د هغه ته ورکه، د هغه ته ورکه. د هغه حق ستا سره تړلی دی، د هغه حق ستا سره تړلی. دا روژه ده، معاملات صفا ستره، د چا را باندې حق را نشي. نه 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 نه. نبی علیه السلام فرمایي ډېر روژه دار داسې دي چې ټوله ورځ به روژه ونیسي خو الا الظم الا الجوع، صرف د لوږې او د تندې نه علاوه به ورته هېڅ هم میله ونشي، ټوله ورځ به یې روژه. علما وایي دا هغه خلق دی چې ټوله ورځ یې روژه نیولې ده او ماښام په حرام مال باندې روژه ماتوي. نو حرام مال یوازې دې ته نه وایي ښه چې تا د چا نه ډاکه کړې ده، ښه پټ کړی دی په زور دې تې اخیستی. حرام مال یوازې دغې ته نه وایي تا چې بجلی د حکومت استعمالی کونډې دې لګولي دا پخ کړی حرام دی که حلال دی؟ تا چې نن مزدوري کړې ده، مثال ته مزدور کارې ستا دیاړي وه 1200 او تا پکې 2-3 ګنټې دمه کړې ده بغیر د نایک د اجازت نه دې ډډه والې وه او ماښام دې مزدوري پوره واغسته، که دې 3 ګنټو هغه پکې حرامه راله که رانه ده؟ ته چې دا نوڼی ماتی ده ته اوچتی ده په کم حال اوچتی؟ تا دا نوڼی کتلی دا نوڼی حلاله ده؟ دې سره پردی حق خو نه دی تړلی، دې سره پردی حق خو نه دی تړلی. مزدوران هم داسې کوئ په رمضان کې نه، په هر وخت کې داسې کوئ، یوازې رمضان سره نه. دیاړي دې 1200 د ماښام وایي 1100 راکه، ما که یوه ګنټه نیمه پکې آرام کړی او هغه ستا نه پټ و تا ته پته نه وه، هغه حق زما نه کېږي. که هغه وایي چې هو ای به زه یې درله د دغې سره در کوم نو وایي نه بیا خو مه یې داسې. دا حرامه ده که نه ده؟ ویل للمطففین، مطففین یوازې دې ته نه وایي چې په ناب تول کې کمې کوي، ښه چې د بل نه پوره علي او ته کمه ورکوې، دا ته مطففین کې راځي. ټول نوکر پیشه خلق، ډاکټران، استادان، ټول چې څومره نوکر پیشه دي د دې ډیوټي ده 8 ګنټې او دې ډیوټي وکړي 100 ګنټې، د یوه ګنټه ځان له کور ویستله که نه، یا هلته ډیوټی له لاړه یوه ګنټه پکې ځان له ښه چکر له لاړ. نو ده چې ډیوټي ورکړله 9 ګنټې او ډیوټي وه د 8 ګنټې او ده پیسې پوره واغستلې، چې پوره یې پیسې واغستلې او دغه ډیوټي کمه ورکړې ده نو د پردی حق واغسته که نه؟ د چې د 1 ګنټې د تنخوا واغستله دا د څنګه واغستله؟ دا د څنګه واغستله؟ ویل للمطففین. ماښام ته په دې بچو له خوراک راوړي